قدرمنو موسیقي په فنون لطیفه کې ځان ته یو حیثیت لري. دا موسیقي توری چې موږ لیکو سین ی کاپ غټ کاپ او ی. دغه موسیقي توری له کومه ځایه اخیستل سوی دی؟ دا کلمه څه شالید لري؟ څه پیژندنه یې ده؟ تعریف به یې څنګه کوو؟ په دې اړه باندې بېلابېلو پوهانو خپل نظر شریک کړی دی. څوک یایي چې دا له یوناني څخه وتلی توری دی، څوک وایي چې له لاتیني ژبې څخه اخیستل سوی دی، څوک وایي چې له عربي څخه دی، څوک وایي چې له فارسي څخه مفغن سوی دی. ځینې خلک وایي چې دا ډېر زوړ دی او په قدیم سنسکریت او هغه اریایي ژبې چې وې په هغو کې موجود و ریښې یې. نو داسې به ووایو چې د هر چا چې څومره څېړنه کړې ده، دا موسیقي توری یې له یو خوا څخه چې زه څونې په پوهېږم چې هر قام ته کم څېړنه ور په برخه سوې ده، د هغه قام لیکوال لیکلي دي چې دا زما له ژبې یا زما له ریښې یا زما له سیمې دي. اوس نو تاسو واورئ چې د خلکو دغه نظرونه څه دي. دا ځکه دی چې په هغه قام کې د موسیقي هغه شالید لیدل کیږي، په هغه قام کې د موسیقي څرکونه لیدل کیږي. نو چا سریاني له هم ګڼلی دی چې له سریاني څخه وتلی دی. نو که چیرې دغه ریښې رښتیا وخیږي او صحیح معنا موږ دا ومنو چې دا واقعي دغه ریښې دي او دا موسیقي توری چې موږ څرنګه لیکو دا اوس چې زموږ په برخه دی په غټ کاپ یې لیکو، که څه هم پښتانه د غټ کاپ ادایه نه سمه نسي کولی، په کشني کاپ د کش والا باندې ادا کوي، یعنی موسیقي وایي، موسیقي نه وایي. نو دا غټ کاپ چې کوم غږ لري هغه هم نه ادا کو. نو تاسو یې واورئ د آریانا دایرة المعارف د موسیقي په اړه چې کومې خبرې دي هغه واورئ. دا موسیقي توری څنګه راوړل سوی دی؟ MUSIQUE. یو خو دا توری دی، وایي موسیقي له میوزیکا MUSICA څخه اخیستل سوی لاتیني کلمه ده. واورئ زموږ خپله د پښتو دایرة المعارف وایي چې ریښه یې له موزا MUSA یا میوزي MUSE څخه ده. موسیقي هغه فن دی چې د آهنګونو له امتزاج او اختلاط سره په موزونه توګه ترکیب کیږي، غوږونو ته نوازش ورکوي او ذوقونو ته په زړه پورې او جذبه پیدا کوي. اوس نو که چیرې دغه وګورو چې نورې څېړنې بیا څه وایي د موسیقي په اړه. ځینې وایي چې دا له سریاني څخه وتلی توری دی، ځینې وایي چې دا مو د هوا په معنا، د نسیم په معنا. واورئ موسیقي له هم مرکب بولي، مو، نسیم او سیکي یعنی غوټې. اوس نو موسیقي د څه معنا څخه سوه یا څه معنا ځینې راووته؟ پر هوا باندې غوټه کول، پر هوا باندې غوټه وهل، یعنی موسیقي داسې ده لکه هوا باندې څوک غوټه وکړي. دا ترکیبونه داسې زه په خپله هر وخت له تاسو سره دا خبرې شریکوم چې دا چې کله د یو شي اصل ریښه نه معلومیږي نو بیا پر اټکلونو باندې ډېر شیان ورسره تړل کېږي. د انسانانو دغه رویه په څېړنه کې ډېره عام ده، یعنی مو ودخته وایي، سیکي ودخته وایي، بیا ځن راووته بیا موسیقي که. نو دلته ډېر ښارونه زه له تاسو سره ما شریک کړي دي چې دا نوم د دې وجې دی، دا به داسې و، دا به داسې و، یو دورې لاړی بل دورې لاړی. دغه څېړنې موږ ته هر وخت په مخه راځي. ځینې وایي چې دغه موسیقي مرکبه کلمه له یوناني فرهنګ څخه اخیستل سوې ګڼي. وایي چې د سندرې ویلو او ساز غږولو ته چې کم فن په برخه دی بس دا هغه تعریفوي. او وایي ځینې هغه پوهان چې د موسیقي او دغه علم په اړه خپلې څېړنې کوي یا ورسره پوهیږي، هغه پوهان هم په دې اړه باندې وایي چې د موسیقي چې دي 12 مقامونه دي، 12 برخې دي، بیا په هره برخه کې دننه 40 څانګې دي. نو 40 واره 12 یا 12 واره 40 دا بیخي سره ډیریږي. اوس نو که چیرې دغه یوناني کلمه سړی سمه وشني ویې ګوري، وایي په یوناني ژبه کې موسیقور کاپ غټ او واورې دا د سازي په معنا چې ساز غږوي،
او موسیقار چې اوس عام لیکل کیږي په کاف الف ری دا سندرغاړي ته وایي او سندرې جوړونکي ته هم دارنګه ویل کېدو په یوناني ژبه کې چې د موسیقي کلمه هم له دغه ځایه وایي راخیستل سوې ده. اوس نو کوم موسیقور او موسیقار واقعي په یوناني ژبه کې موجود وو نو بیا خو موسیقي توری بیخي ورنږدې دی د یوناني توری صحیح ماخذ دی او له دغه ژبې څخه راخیستل سوی سم ګڼل کیږي. او ځینې انسانانو د خوږو مرغانو یا خواږه غږونه چې لري د هغو مرغانو له جوره دا توری تقلید کړی دی وایي دا له هغو څخه اخیستل سوی دی چې وخیال ته رنګیني ورکوي لکه څنګه چې ویل کیږي وایي موسیقار یو مرغه دی او دا مرغه په سونډه کې سروي لري او له دا خواږه خواږه غږونه راباسي. دغه رنګه بیا وایي د ساز نوم هم موسیقار دی او په قاموسونو کې چې زیاتر معتبره قاموسونه دي چې په فارسي یعنی دري ژبه باندې هم لیکل سوي دي هغو موسیقار توری د سندرې ویلو او ساز د هغې آلې په معنا راغلی دی چې ملنګان یې غږوي موږ چې تشکیر ورته وایي او اوږده بس دغه په اردو کې چې هغه چمټه ورته وایي بس دغه موسیقي و دغه ویل سوي دي. نو دا ګورئ بېلابېل نظرونه دي په دې باندې سر خوږول نه غواړي هر چا خپل نظر وړاندې کړی دی چې چیرې څرنګه څېړنه کړې ده د موسیقار په اړه چې کوم مرغه دی وایي داسې اوازونه کاږي. تاسو ته زه دا خبر هم وکم چې ککنه سم وایي داسې مرغه دی چې تر شونډه جلا جلا غږونه راوځي او د بانسري رنګه ډېر سروي لري او بل دغه رنګه یو خیالي مرغه اونکا یادېږي وایي ډېر خوږ غږ یې لري د چا پر سر ترسي باچا دی هما دی موږ لیدلی نه دي خو ډېر جدید دور دی. که واقعي دا مرغان سته نو دا اوس په کیمره کې د ویډیو له لارې هم لیدل کېدلی سي. د ښایسته غږونو مرغان خو بیخي ډېر دي نو دا دومره سروي چې یادېږي په مشوکه کې په دې زه نه پوهېږم دا د مرغانو پوهان دې ما خبر کړي چې واقعي داسې مرغان سته یا دغه نامه مرغان سته که یا خو په پیژندنو کې په لغتونو کې په قاموسونو کې دا توري دا رنګه نیول سوي دي او دا رنګه تشریح سوي دي چې دا زه درته وایم. دغه رنګه ډېر خلک وایي موسیقي لفظ یو یوناني لفظ دی چې د لین په معنا او د لین د تعریف له مخې کولی سو چې د مرتبو نغمو د مجموعې په توګه تعریف کیږي. دا هم موږ ته په مخه راځي دغه موسیقي ده. اوس نو زموږ یو لیکوال دی مصطفی جهاد ښه خوندوره څېړنه یې کړې ده هغه د بېلابېلو پوهانو نظرونه له موږ سره په دې حواله باندې شریکوي. وایي د موسیقي تعریف چې خلکو څنګه کړی دی موسیقي غنا ده او غنا هغه لحن دی چې مؤلف او یو پر بل پرېوتي وي او لین هغه نغمې دي چې مؤلف او پرله پسې وي او نغمه هغه اوازونه دي چې موزونه وي یا موزون وي یعنی په یوه وزن وي. دا هم یو چا کړي دي. په بله حواله بیا زموږ دا لیکوال وایي موسیقي هغه حیات دی چې د حرکاتو او سکناتو د ترتیب او په عدد او مقدار کې د تناسب د نظام تابع وي چې نفس د دې هیت له ادراک څخه مخصوص خوند اخلي او هغه ته ذوق وایي او که موضوع د تورو حرکات او سکنات وي نو هغه ته شعر وایي. دا رنګه نور هم ښه پوهان له موږ سره شریک کړي دي. یو څو بیا واورئ وایي کیدای سي چې د یوه ملت د موسیقۍ له مخې د هغه ملت په احساساتو او روحیاتو باندې وپوهېدل سي ځکه د هر ملت موسیقي د هغه ملت د احساساتو ترجماني کوي. دا بیا کیسه بله خواته ولاړه سي یعنی د موسیقي تشریحات سو د لغت نه. نو زما خبره داسې ده چې که لنډه خبر ته واړو نو موسیقي په اکثرو اروپایي ژبو کې دا د میوزیک MUSIC د میوزیک په لغت باندې مرتب کیږي یا تشریح کیږي. په عربي او فارسي کې یا په دې قاموسونو کې د دغو ژبو موسیقي راوړل سوې ده. په هندي کې سنګیت ورته وایي او زموږ په پښتو ژبه کې موږ ټنګ ټکور هم ورته وایو سندرې او ساز هم ورته وایو چې کوم یو خوندور اخلي هغه ستاسو خپل کار دی. غرض دا چې د موسیقي لغت چې کومه کنفرمه ریښه ده که هغه د یوناني لغتونه ورسره تړلي وي نو هغه ډېر ورسره نږدې دي
دغه تعریف او دغه پیژندنه چې ده دا واقعي هم بیا صحیح ده. نور هغه تشریحي رنګونه چې خلکو له ځانه په ګډ کړي دي یا یو اټکلونو باندې درولی دا لغت دی، نو هغه نورې څېړنې ته اړتیا لري. اوس نو موسیقي له کومه ځایه پیل کیږي، له څه وخته پیل کیږي، د اتڼ په تاریخ کې ما څه خبرې در سره شریکې کړي دي. د موسیقي پر تاریخ به که خدای کول بیا جلا ناسته کوو.